بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، هغه کسان چې په خپل ژوند کې د انصاف او له عدالت څخه کار اخلي، دوی به هم د حشر په ورځ د الله رب العزت په خوا کې د رڼا په منبرونو باندې ناست وي. دا ځکه چې انصاف د لویو خلکو صفت دی او د پوهانو خوی دی. که چا پرې عمل وکړه نو ګټه به ملګري شي، توفیق به آشنا شي، په دنیا کې به زړه خوشحاله وي، په آخرت کې به مرتبه لوړه وي، دښمنان به کم وي او دوستان به ډیر وي. ظلم او تیری دا د ابلیس او د شیطان صفت دی چې له انسان څخه پاکی ختموي. څرځای بیکاره دی او پای ناسمه ده، په ظلم اخته ته هلاکت او کوونکي ته بربادي ډیره زر راځي. الله تعالی له انصاف او عدل سره مینه کوي او د دې مینې یوه نښه دا ده چې الله تعالی د محشر په ورځ کې ظالمان له انصاف کوونکو څخه جلا کوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشکه هغه خلک چې انصاف کوي د الله تعالی په خوا کې به د هغه ښي لور ته د رڼا په منبرونو ناست وي. او دا به هغه خلک وي چې په خپلو فیصلو کې انصاف کوي، د کورنیو په تربیت کې ظلم نه کوي او خپلې ورسپارل شوې دندې په ښه توګه سرته رسوي. قاضي، د کور مشر، حاکم او والی چې کله انصاف وکړي نو الله تعالی به د قیامت په ورځ خپل ښي لور ته د نور په منبرونو کینوي. خو که قاضي ظالم او رشوتخور وي، د کور مشر هم ظالم وي، حاکم او والی هم ظالم، جابر او رشوتخور وي، هلته هغوی لپاره بیا دا نعمت نشته، د دوی ځای بیا جهنم دی. همدارنګه هغه کسان چې غصه زغمي، غصه یو ډیر بیکاره خوی دی چې عاقبت یې له شر او فساد نه ډک وي. د بخاري حدیث دی، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو نږدې صحابي ته وصیت کوه، نو بیا به یې داسې ورته ویل مه غصه کیږه، مه غصه کیږه، مه غصه کیږه. دا یې ورته ځکه ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د غصې پایله ډیره ښه معلومه وه. ډیر ځل غصه خواږه دوستان سره خواره واره کړي، ملګري سره جلا کړي، بلکې روحونه پریشانه کړي او جګړې راوپاروي. او هوښیار او میړنی هغه دی چې د غصې پر مهال ځان په قابو کې وساتي، غصه وزغمي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس پهلوان نه دی چې خلک راپرځوي، بلکې پهلوان هغه دی چې د غصې پر مهال خپل ځان په قابو کې وساتي، یعنی خپله غصه وزغمي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
هغه خلک چې خپله غصه تیروي او ختموي نو الله رب العزت به ورته د قیامت په ورځ د دې پوره بدله ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې غصه تیره کړه او د پوره کولو وس یې و نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د ټولو خلکو مخامخ راوبلي او په غټ سترګو حورو کې به ورته اختیار ورکړي چې د ده کومه خوښه شي هغه به ځان ته انتخابوي. همدارنګه آذان کوونکی د لمانځه لپاره غږ پورته کول دا لوی عبادت دی او که خلکو ته فضیلت معلوم شوی وی نو ټولو به ورمنډې وهلې چې زه آذان کوم او د خپلو منځونو ترمنځ به یې قرې اچولې وی چې د چا په نوم قره ووځي هغه دې آذان وکړي خو دوی ته لا تر اوسه دا فضیلت نه دی معلوم شوی. او مؤذن به ولې غوره نه وي چې د توحید کلمه په جهر وایي او اعلان یې کوي. د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د مؤذنینو څټونه اوږده وي یعنې غاړې به اوچتې اوچتې وي. د څټ او د غاړې اوږدوالی دا ښکلا ده او د دوی د عمر سره همدغه بدله مناسب ده ځکه چې دوی به په لوړو غږونو د توحید اعلان کوه او د لمانځه لپاره به خلک رابلل. او بل فضیلت دا هم دی چې د قیامت په ورځ به د مؤذن لپاره هغه کاڼي او بوټي هم ګواهي ورکوي چې په دنیا کې ورته د دې انسان غږ رسېدلی دی. د بخاري حدیث دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن بن سعسعه ته وویل زه تاوینم چې له رمو او بانډو سره د مینه ډیره ده نو کله چې ته خپلو ګډو او وزو پسې او یا په بانډه کې نو په لوړ غږ آذان وکړه ځکه چې د مؤذن آواز هر شی واوري که پیری وي که انسان وي او که بل شی وي نو د قیامت په ورځ ورله ګواهي کوي. همدارنګه هغه کسان چې په اسلام کې ویښتان سپین شي په اسلام باندې ثابت پاتې کېدل او د اسلام په حال کې سا ورکول دا لویه کامیابي ده لکه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې 102 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. ای مؤمنانو له الله تعالی نه په حق ویرې سره وویریږئ او چې مرګ درته راځي نو تاسې د مسلمانان یاست یعنی همیشه مسلمانان اوسیږئ چې کله در باندې مرګ راځي نو مسلمانان به مړه شئ. الله تعالی امر کړی چې د مشرانو او سپینګیرو عزت دې وکړی شي او د هغوی د ارزښت په اړه خبرداری ورکړی لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث دی هغه ځوان چې د عمر د ډیروالي له امله د یو سپینګیري عزت وکړي نو د ده په بوډاوالي کې به ورته الله تعالی داسې څوک مقرر کړي چې د ده عزت به کوي. ته اوس ځوانې د بوډا او د سپینګیري عزت وکړه د هغه قدر او درناوی وساته نو کله چې ته بوډا کیږې الله رب العزت به بل داسې ځوان مقرر کړي چې هغه به ستا عزت کوي او ستا خدمت او ستا قدر به ساتي. همدارنګه د ترمذي بل حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله تعالی د عزت یوه برخه د سپینګیري مسلمان د قرآن کریم د هغه قاری چې قرآن کریم باندې عمل کوي او له حدودو نه تیریږي او د انصاف کوونکي پاچا عزت کول دي. د الله تعالی د عزت یوه برخه د سپینګیري مسلمان عزت دی. د الله تعالی د عزت یوه برخه د هغه قاری عزت دی چې هغه په قرآن کریم باندې عمل کوي او له حدودو نه تیریږي. د الله رب العزت د عزت یوه برخه د انصاف کوونکي پاچا عزت دی. همدارنګه د ترمذي بل حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
هغه څوک زموږ له ډلې نه دی چې زموږ د سپینګیرو عزت نه کوي او زموږ په کوچنیانو باندې رحم نه کوي. د سپینګیري مسلمان عزت الله تعالی د قیامت په ورځ هم کوي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، هغه څوک چې ویښتان په اسلام کې سپین شو نو د قیامت په ورځ به د ده لپاره رڼا وي. همدارنګه اودس کوونکی، اودس د لمانځه، د قرآن کریم د تلاوت، طواف او نورو ډیرو عبادتونو لپاره کلي ده چې پابندي پرې کول د ایمان نښه ده. اودس د اسلامي امت نښه ده او اودس کوونکی به د خپل اوداسه اثر هغه مهال وویني چې کله د خپل رب مخې ته ودرېږي. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د قیامت حالات بیانول، نو ورته ویې فرمیل د قیامت په ورځ به زما امتیان په داسې حال کې راوبلل شي چې د اوداسه د اثر له امله به یې مخونه، لاسونه او پښې سپینې وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن اندامونه به تر هغه ځایه په ګاڼه پټیږي تر کومه ځایه چې د اوداسه اوبه رسیږي. په دې دواړو احادیثو کې له سپینوالي څخه هدف او موخه رڼا ده، چې رڼا به کوي او دا رڼا به د قیامت په ورځ د مؤمن لپاره په خلکو کې لویه ښکلا وي. کله چې د قیامت په ورځ خلک سره ګډ وډ شي او امتونه چپې وهي او ویره خپره شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل امتیان په دې نښه پیژني چې د اوداسه اندامونه به یې رڼا کوي. همدارنګه د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به لومړنی هغه کس چې د سجدې اجازه به ورته کیږي زه یم، او د قیامت په ورځ به لومړنی هغه کس چې د سر د پورته کولو اجازه به ورته وشي زه یم. چې مخې ته وګورم نو خپل امت به د ټولو امتونو په منځ کې وپیژنم، چې شاته وګورم نو همدغسې به یې وپیژنم، ښي او چپ لورې ته به هم همداسې وي. یو صحابي پوښتنه وکړه، ای د الله تعالی رسوله، ته د ټولو امتونو په منځ کې خپل امت څنګه پیژنې؟ دا خو له نوح علیه السلام وسلام نه تر دې امته پورې ډیر خلک تیر شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د دوی مخونه او لاسونه او پښې به د اوداسه له امله سپین وي، نو زه به پیژنم چې دا زما امتیان دي. قرآن کریم په دنیا کې عزت دی او په آخرت کې خلاصي ده. که چا خپله شپه او ورځ د قرآن کریم په یادولو او په هغه کې په تدبر کولو سره شوګیره کړه، نو دا هیڅکله له هغه کس سره یو شان کیدی نشي چې ناراسته وي او له قرآن کریم څخه اعراض کوي. نو همدارنګه چې ته په دنیا کې د قرآن کریم تلاوت کوي، قرآن کریم یادوي، په قرآن کریم کې چې د الله رب العزت کم اوامر او احکام دی په هغو باندې عمل کوي او له منهیاتو نه ځان ساتي، د حشر په ورځ به الله رب العزت تا په خپلو نعمتونو او رحمتونو کې راونغاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو ستاینه کړي چې سورې بقره او سورې آل عمران لولي، او د دې خبرې ورکړی چې دا دواړه به د حشر په ورځ خلاصوي او سختی به ترې سپکوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تاسې قرآن کریم لولئ، ځکه دا به د قیامت په ورځ راشي چې د خپلو ملګرو لپاره به سپارښت او شفاعت کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 2 ځلیدونکي لولئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخه د 2 ځلیدونکو نه سورې بقره او سورې آل عمران، ځکه دا به د قیامت په ورځ د وریځو او یا د مرغانو د سیل په څیر راشي او د خپل ملګري لپاره به دلیلونه وایي. سورې بقره لولئ ځکه د دې ویل برکت دی او پرېښودلې افسوس دی او جادوګر ورته نشي ټینګېدی.
همدارنګه د ترمذي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قرآن کریم خاوند به د قیامت په ورځ راشي نو قرآن کریم به ووایي ای ربه ګاڼه ورته واچوه نو ده ته به د عزت ګاڼه ور واچول شي. بیا به ووایي ای ربه ورته زیاته یې کړه نو د عزت تاج به هم ورته واچولی شي. بیا به ووایي ای ربه ترې خوشحاله شه نو الله رب العزت به ترې خوشحاله شي. د دې نه لوی نعمت په دنیا کې بل څه دی؟ د دې په ځای چې ته سندرې واورې یا فاسد سریالونه او فلمونه وګورې د الله رب العزت کلام پرانیزه، سورې بقره، سورې آل عمران او د دې ترڅنګ د قرآن کریم نور سورتونه ولوله چې د حشر په ورځ د الله په حضور کې ستا شفاعت وکړي او الله رب العزت درنه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به مو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه نیکوکار به د حشر په ورځ الله رب العزت په خپل رحمتونو او نعمتونو کې راونغاړي. په هغه به کومه ویره، رعب او وحشت نه وي. هغه خلک چې په مال او مشري باندې سخا کوي، هغه خلک چې په کمزورو پسې ګرځي او زړه یې پرې سوځي، د مظلومانو مرسته کوي، خپلولي پالي او له غم ځپلو سره آسانی کوي، نو الله تعالی به ترې د قیامت په ورځ سختی آسانه کړي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، چا چې له یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه یوه سختي لرې کړه نو الله تعالی به ترې د قیامت د ورځې له سختیو څخه یوه سختي لرې کړي. او چا چې یو غریب ته مهلت ورک نو الله تعالی به ورسره په دنیا او آخرت کې آسانی وکړي. او چا چې پر یو مسلمان باندې پرده واچوله نو الله تعالی به په دنیا او آخرت کې عیبونه پټ کړي. او الله تعالی تر هغې د بنده په مرسته کې وي تر څو چې دا د خپل مسلمان رور په مرسته کې وي. الله تعالی د خلکو مختلفې مرتبې پیدا کړي دي او له یو بل څخه یې په درجو کې اوچت کړي دي. کله کله شتمن په بېوزلو مسلط کیږي نو ظلم پرې کوي چې له هغوی څخه مالونه اخلي او یا یې بدنونو ته تکلیف رسوي او یا یې حقوق نه ادا کوي. کله په شتمنو کې متقیان مؤمنان وي چې له کمزورو سره مرسته کوي او د هغوی د حق ساتنه کوي چې دوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیری ورکړی او فرمایلی دي. د مسند احمد حدیث دی، چا چې د خپل مسلمان رور په نشتوالي کې د هغه مرسته وکړه نو په دنیا او آخرت کې به الله تعالی مرسته وکړي. دا د مؤمنانو متقیانو ځینې هغه حالات دي چې د حشر په داسې ورځ کې پرې تیریږي چې انسان ته به مال، مشري او زامن ګټه نه رسوي مګر هغه چاته به ګټه رسیږي چې الله تعالی ته د روغ زړه په حال کې ورغی. هو له شرک، دوکې او کینې نه خالی دی او په ایمان، صدق او تقوا باندې ډک دی. نو الله دې موږ هم په ایمان، صدق او په تقوا باندې ډک کړي. له شرک، دوکې او د کینې نه دې الله رب العزت موږ وساتي. هر هغه څوک چې د توحید په عقیده باندې مړ شوی وي، له شرک نه پاک وي او د غیر الله له عبادت نه خلاص وي خو ډول ډول ګناهونه یې کړي وي، غټ او واړه، پټ او ښکاره، نو دا به د الله رب العزت خوښې ته سپارل شوی. که خوښه وه عذاب به ورکړي او که خوښه وه نو بښنه به ورته وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د حشر په ځمکه کې د ګنهګارو انسانانو حال بیان شوی او مختلف حالات یې ورله بیان کړي دي. همدغه راز د ویرې او د زیرې احادیث هم راغلي چې د انسانانو مینه هم پیدا کوي او ویروي هم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغو اعمالو ځینې ویرونه کړې چې د محشر په دغه ځمکه کې به حال ناوړه وي چې ځینې به زه تاسو ته بیان کړم. اول په دیو کې هغه کس دی چې زکات نه ورکوي. هغه کسان چې زکات نه ورکوي دوی ته ډیر لوی خطر متوجه دی، ځکه چې دوی په خپل مال کې د الله رب العزت حق نه دی ادا کړی چې پرې فرض و او د غریبانو حق یې له ځان سره وساته.
دوی د خپلې تمې بخل او د ایمان د کمزوري له امله واجبي حقوق ادا نه کړل، نو ځکه به په محشر کې حال ډیر سخت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چاته چې الله تعالی مال ورکړی وي او هغه زکات نه ورکوي، نو د قیامت په ورځ به ورته له دې مال څخه یو گنجی مار جوړ شي چې د دې گنجي او کل مار به دوه مکوښې وي او په غاړه کې به ورته واچول شي، ورته وایي به زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورة آل عمران 180 آیت ولسته: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې په هغه مال بخل کوي چې الله تعالی ورته له خپل فضل نه ورکړی، د دې خبرې ګمان دې نه کوي چې دا به د دوی لپاره ښه وي، بلکې دا د دوی لپاره بد دی. زر دی چې د قیامت په ورځ به ورته هغه مال په غاړه کې واچولی شي چې بخل یې پرې کړی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة توبه کې 34 او 15 آیتونو کې فرمایي: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. او هغه کسان چې سره او سپین زر ساتي او د الله تعالی په لار کې نه لګوي، نو دوی ته په دردناک عذاب زیری ورکړه. په هغه ورځ چې دغه مال به ورته د جهنم په اور کې سور کیږي او بیا به یې پرې تندي، اړخونه او شاګانې داغل کیږي او ورته ویل کیږي به دا هغه څه دي چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره ساتلي ول، نو اوس وڅکئ عذاب د هغه څه چې تاسې خزانه کول. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د سرو او سپینو زرو والا چې کله ترې واجبي حق نه ادا کوي، نو د قیامت په ورځ به یې له مال څخه د اور ټکړې جوړې شي او د دوزخ په اور کې به سرې کړی شي، بیا به پرې تندي دواړه طرفونه او شا داغل کیږي. چې کله دا د اور ټکړې سړې شي، نو بیا به ورته هماغسې سرې کړی شي او دا کار به ورسره په هغه ورځ کې کیږي چې اندازه یې 50,000 کاله ده، او تر هغې به کیږي چې کله الله تعالی د خلکو ترمنځ فیصله وکړي، نو بیا به خپله لار وویني، یا جنت ته او یا دوزخ ته. نو هغه مال چې الله رب العزت تا ته په دنیا کې درکړی دی، د الله رب العزت شکر ادا کړه. کوم چې د الله رب العزت واجبي صدقه ده په هغه کې زکات دی، هغه ادا کړه چې الله رب العزت د مال د آفتونو نه وساتي او د حشر په ورځ د الله رب العزت د عذاب نه وساتي. او که د مال ذخیره کوه، زکات دې نه ادا کوه، همدغه مال به د آخرت په ورځ الله رب العزت یو گنجی مار کی او ستا په غاړه کې به پروت تا به چیچي او درته به وایي چې زه ستا هغه مال وم چې تا ذخیره کولم او د الله حق دې نه ورکوه. او همدغه مال که سره زر دي که سپین زر، الله رب العزت به د حشر په ورځ په اور کې سره کړي، ستا تندی، ستا اړخونه او ستا شا به الله رب العزت پیدا کړي. الله رب العزت دی منګه د خپلو حکمونو او د اوامرو پابند کړي او د هغو اعمالو توفیق دې موږ ته راکړي چې د حشر په ورځ مو الله رب العزت د عذابونو نه پرې وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي